قدرمنو د واده په شپه باره کې موږ مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړې دي، خو نن در سره دا ویډیو تفصیلي شریکوم. هغه کومې غلطیانې دي چې یو دوه داسې غلطیانې دي چې دغه غلطیانې کول د واده په شپه باندې بالکل نه دي کول پکار. دوستانو، هر انسان غواړي چې د هغه د په ښه طریقه باندې نیک عمله او پاکې جینۍ سره واده وشي او دغه واده د یو کامیاب واده وي. خو د دې لپاره ضروري ده چې انسان په ډېرو وختونو کې د صبر او زغم نه کار واخلي، نو الله تعالی به قسمت هم کولاو کړي او ورسره به د هغه کور هم د خوشحالۍ نه ډک شي. خو بیا چې کله هم واده وکړی شي، نو د واده نه پس ځینې وخت کې لکه څنګه چې موږ وویل انسان ډېر زیات توند وي، غصې کوي، سړی خاص کر په خپله ښځه باندې. نو دغه وخت کې یو څو غلطیانې کېږي چې دغه غلطیانې د ټول عمر د کور د بربادۍ سبب کېدلی شي او موږ لیدلي هم دي چې کور ورسره ډېر خراب شوی، برباد شوی وي، د ښځې او د سړي کور هم بیا نه جوړېږي. د واده په شپه باندې چې کومه لومړۍ غلطي ده هغه دا ده چې زیات سړي هغوی دا کوشش کوي چې د واده په لومړۍ شپه باندې ښځه ویاروي، که هغه د جنسي طاقت له اړخه وي، که هغه د وهلو ټکولو د اړخه وي، خو هغه داسې یو سوچ ذهن کې ساتي چې خپله ښځه د واده په شپه باندې ویاروي. نو که هغه ورته وهل ټکل بې ګناه ورکوي، دا هم یو ډېر زیاتی دی. کېدای شي تاسو دا فکر هم کوئ چې دا خو یو هسې خبره ده، د واده په شپه باندې هېڅوک هم خپله ښځه نه وهي، خو دا په یاد ولرئ چې ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي او خپله ښځه یې د مرګ تر حده په هسې یوه وړه خبره باندې وهلې وي، ځکه چې فکر کوي چې هغه رانه ویریږي. او دغه هم یوه لویه غلطي ده، داسې نه دي کول پکار. دویمه غلطي چې بیا کومه ډېره زیاته کېږي هغه دا چې سړی چې دی هغه ښځې ته د هغې مور پلار یادوي او کنځل ورته کوي. په دې سره د ښځې په زړه کې هم نفرت پیدا کېږي او دغه نفرت بیا تر دې حده رسي چې د کورونو د بربادولو سبب هم جوړ شي. جینۍ ترېنه مور کره کښېني، نه وي خوشحاله خپل خاوند سره، ځکه چې هېڅوک هم هر وخت کنځل اورېدل نه غواړي او هلک هم بیا کوشش کوي چې خپله ښځه خپله مېرمن راولي. نو قدرمنو، احتیاط کول ډېر ضروري دي. هېڅکله هم یو ښځې ته د هغې مور پلار مه کنځئ، په دې سره به ستاسو کور د خوشحالو ډک شي.